تاسو وینئ دوستانو کالج روډ دی دغه دې لغړیان راغلي دي دغه کنټینر راوستلی دی اوس پاسپورټ آفیس بندوي ریاست ته دا وایو چې زموږ د پاسپورټ فیصله دې واپس واخیستل سي او که واپس په دې قدم هم نه واخیستل سول چې کوم د بارډر د دروازې لاره ده د ژبول اکا د اډې څخه چې کوم خلک ورننوځي چې د چا سره پاسپورټ ورسره یې په شرافت خو زموږ خلک نه پوهېږي په خواص خو زموږ د وطن خلک نه پوهېږي په ورګلوي خو زموږ د وطن خلک نه پوهېږي موږ به د دې مابعد د پاسپورټ د خلکو دا ورڅېرو چې پر بارډر باندې بیا څوک اوړي بیا به د هغو پاسپورټ موږ ورڅېرو زموږ سره اسلامي امارت چې کوم اسلامي امارت مشرتابه چې کوم اعلان کړی چې پاسپورټ موږ نه ورسره منو و هغو ته هم زما دا خواست دی چې پاسپورټ ته څنګه نه ورسره منې ټاپې یې ورویې و منم یې نه نو کابل په بارډر نه دی خبر کابل په کمیسار نه دی خبر چې دوی فیصلې کوي پاسپورټ دغه کوي ټاپې ورویي نو موږ ولس ته دا خواست کوو بیا بار بار ورته وایو چې هر چا پاسپورټ جوړ کړی دی موږ به د بارډر په دروازه د ژبول اکا د اډې سره په دا ځای کې به موږ ورته درېږو پاسپورټونه به موږ وسوځو بیا که څوک په دې کوي که یې نیکۍ کوي په شرافت په خواست چې 4 میاشتې وو 14 شپې پر روډ موږ کښېنستو د دغه ولس دپاره د دې وطن دپاره او دوی به ته پاسپورټونه جوړوي دونې شرافت په دې خلکو کې نشته وطن ته نه ګوري و د وطن و غریب بچي ته نه ګوري دوی خپله بس منډۍ خوان له ځي او دوی پاسپورټ جوړوي موږ هغو خلکو ته دا وایو چې وروره پر پاسپورټ به بلکل تګ و راتګ بند وي موږ دا یو د پاسپورټ اپیس مخ له رالو بند مې کوي اوس د شپې 2 بجې دي ګړی د چا سره لس بالا 11 بجې دي چې موږ د پاسپورټ دفتر مخ بند کړي موږ یې په غلا نه بندوو موږ یې د خپلې مجبورۍ د خپله نفس‌تنګۍ موږ هر څه موږ تر دې ژوند اوس په موږ خوشحاله یو په والله اوس په خوشحاله یو د دې ژوند په جیل خوشحاله یو نو موږ د اسلامي امارت په مشرتابه باندې بیا غږ کوو چې په کوټه کې دې کنسلري دې بنده کړي دا د پاسپورټ هغه دې بند کړي ورته ودې وایي نو که زموږ سره څوک تعاون کوي یا زموږ وطن څوک د وره راګرځوي بس دا موقع ده که زموږ پر بارډر باندې پاسپورټ لاګو سو دا زموږ په وطن کې 90,000 شناخته کارټه بلاک دي زموږ خلکو شناخته کارټونه نه دي ورکړي او دوی به پاسپورټ څنګه ورکړي دوی به ویزه څنګه ورکړي نو زموږ سره تورخم خلک نه جوړوي زموږ په خواست 4 میاشتې و 14 شپې کښېنستلو دا ظالم جابر ریاست دا خرڅین حکمرانان دا سوداګر حکمرانان چې زموږ پر بارډر باندې کومه فیصله کړې ده چې دا واپس نه واخیستل سي نورې د دې به سخت قدمونه واخیستل سي اوس به ولي محمد ورپېګوغۍ کمانډر خبره درته وکړي